یو سړی هر سهار کر مخې تک شین نیولی او پیسې په ځان پسې راکاږي او ښځه یې پرده نه کوي او جینا اصل ایمان دا هر څه دلایل دي په دې باندې چې دغه اصل ځای چې دی دی بای کې ایمان نشته کوي کې ایمان و دی برابر ودرې شي او دا ډېره خطرناکه خبره ده ګورې ډېره خطرناکه ولې وی یوازې اسلام په ګیره کې دی وایي دې چې که نه وایي یوازې اسلام په دې کې دی چې پنسې د ګیټو نه بره ساته یوازې اسلام د زنانه په پرده کې دی ته وایې نه اسلام په دې کې نه دی خو دا ګیره پرېښوده په اسلام کې دی دا پنسې د ګیټو نه بره ساتل په اسلام کې دي د زنانې دا پرده په اسلام کې ده او دا دومره خطرناک خبرې دي یو ورځ به ورو دا خبره روانې تا ته به دا ووایي مانځه ته هم ضرورت نشته اصل ایمان کوم ځای کې پکار ذکر او اذکار ته هم ضرورت نشته اصل ایمان کوم ځای کې پکار زړه ته د الله په لار کې خرچې مه لګوه خرچې مه کوه اصل ایمان دلته پکار ورو ورو ټول دین پرېږده ټول دین پرېږده او ډډه ولګوه لکه څنګه چې دا پیران میراني که فاسق فاجر به زموږ په سوات کې وو ډېر مشهور نو ګیره هم نه او د هغه سره یو ځان سره یو بانګي ساتلی موږ اودسې نه کوو خبیث پلیت انسان اکثر دا ویجي او درجې ته ورسېدو وایي صوفیو د هغوی هغه قصې دي نو دی جی دی هر منزل په دې بانګي باندې مکې ته ځي خو منګې نه او ګیره د دوی دومره ښایسته ګیره خو موږ ته نه کوي نو دا خو بسې شي بس خپل باندې واچوه موږ کوو چا ته نصیحت کوو چې لکه دا ګیره لکه پرېږدو یا وایي چې شتي خو تا ته نه کوي چا ته نصیحت هم نشي کولی یا نصیحت کوو هغه به وایي چې نه زړه زما برابره دی یو بس غلی به شو ځکه چې هلته ظاهر که موږ چا ته ګورو چې لکه ته ګورې منځه کې نه وي اصل ځای وي دا چې دا برابري که او بس ویم داسې ته ورته مونځ اودس نه کوې وی دوکه ورکول په اسلام کې څنګه دي ځه تا ته به داسې ووایي دوکه ورکول په اسلام کې څنګه دي ته ورته دا حرام دي نو زمونږ غنډیوالان چې مونځ کوي هغوی دوکې ورکوي خو دا خو یو ګناه ده کوي ته اوس د دې داسې سوی وایي نه زه مونځ نه کوم داسې فخر به پرې وکړي زه مونځ نه کوم خو دوکې مې ورکړو د یو سړي د ګناه د لاسه ته دا بانې جوړې چې زه منزل نه ځم دا په اصل کې ما ته اوس نه وایي چې دننه بنیاد څه دی دننه بنیاد خراب دی نو د زړه ډېر اهتمام کوئ یو حدیث کې داسې راځي دا حدیث یقیني ځای هم تاسو به اول پرې راوړئ امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مثل القلب مثل الريشه تقلبها الرياح بفلات پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د زړه مثال د باڼه په شان دی څنګه سیلی الوزیر کم طرف ته چې بوزي یو طرف ته اوچته وي بل طرف ته اوچته وي نو دغه شان د خپل زړه اهتمام کوو دا ډېر ژر ګوره اوړي راوړي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کومه دعا ډېره غوښته یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك کله چې د ام سلمه تپوس کو یا رسول الله دا دعا ته ډېره زیاته غواړي ولې به نه غواړي وان القلوب لتتقلب ام سلمه زړونه خو اوړي راوړي بیا ورته هغه وضاحت یې ورته وکړو چې کله هغې ته تپوس کو زړونه اوړي راوړي پیغمبر ورته او زړونه اوړي راوړي دا ټول زړونه چې کوم دي دا وایي د الله په دوو ګوتو کې دي د الله په دوو ګوتو کې دي چې څنګه اړې هغه طرف ته واړې نو د خپل زړه ډېر اهتمام کوو یو حدیث کې داسې راځي دا هم ډېر عجیبه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې د آدم بچی سحر کي موږ کې چې هر سړی سحر کي فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت
اعوججنا دا ټول بدن ټول اندامونه دي جبې ته وایي وایي ګورې ویرېږه د الله نه زموږ په باره کې که ته سیده وي موږ به سیده یو او که ته کږی شوې نو موږ به څه یو موږ به کاږه یو چې جبې ته دا وایي نو زړه ته به څه وایي زړه خو بیا باچا دی زړه خو بیا د جبې نه هم زیات زور نو ځکه د دې خپل جبې عفوا د دې خپل زړه ډېر حفاظت کوئ دا یو فایده د دې حدیث نه